سیریل کیلر. د دې نوم په اورېدو د انسان په ذهن کې د یو وحشي خونکار او بېرحمه قاتل انځور جوړیږي. سیریل کیلر یعنی هغه څوک چې په دوامداره توګه یو په بل پسې د بېګناه خلکو قتلونه کوي. په نړۍ کې ډېر سیریل کیلرز تیر شوي دي، خو نن د یو داسې سیریل کیلر په اړه خبرې کوو چې د پاکستان په لاهور ښار کې یې ژوند کاوه. که له پاکستانیانو پوښتنه وکړي چې د پاکستان معنا څه شی ده، دوی په ځواب کې درته وایي چې لا اله الا الله، خو په اصل کې اسلام ته تر ننه پورې چا دومره زیان نه دی رسولی لکه د همدې لا اله الا الله په نوم جوړ شوي پاکستان چې ورته رسولی دی. هغه که په دې هیواد کې له پښتنو سره کېدونکي ظلمونه دي، که په لاهور کې د فحاشۍ اډې دي، او که د جاوید اقبال په څیر سیریل قاتلان دي. خیر راځو اصلي موضوع ته. د 1999 کال د نومبر په میاشت کې د لاهور پولیسو ته یو عجیبه لیک رسیږي. د لیک په لوستلو د پولیسو یقین نه راځي چې دا هر څه دی واقعیت وي. په هغه لیک کې لیکل شوي و چې زما حساب سلو ته په رسیدو پای ته رسیږي، دلته زما ماموریت هم پای ته رسیږي، زما پیغام به ټولې نړۍ ته ورسیږي، زه به په سلګونه میندې وژړوم، زه به د هغوی زامن هغې بلې نړۍ ته لکه پن څخه پرته د ګټر له لارې ولیږم. له دې سره په دې لیک کې د هر وژل شوي ماشوم نوم، د هغه ادرس او څه ډول یې هغه قتل کړی و، دا ټول معلومات لیکل شوي وو. هغه د وژل شویو ماشومانو جسدونه د تیزابو په بیلرونو کې اچولي وو تر څو یې ټول جسد، غوښې او هډوکي په همدې تیزاب کې ویلي شي. په اخر کې یې د یو کور ادرس هم لیکلی وو چیرته چې د هغه په وینا د هغو قتل شویو ماشومانو جسدونه موجود دي. کله چې پولیس هغه لیکل شوي ادرس ته ورغلل او د ښودل شوي کور دروازه یې وټکوله، له کور څخه یو سړی راووته. دی په خپله 38 کلن جاوید اقبال وو. پولیسو له هغه څخه د هغه لیک په اړه پوښتنې وکړلې. جاوید سم د لاسه په خپل سر باندې توپانچه کېښودله او پولیسو ته یې وویل چې که تاسې همدا اوس له دې ځای څخه لاړ نه شئ نو زه به خپل ځان ووژنم. پولیس پرته له دې چې د کور پلټنه وکړي، پرته له کوم حرکته له هغه ځایه بیرته لاړل او فکر یې وکړ چې دی هسې ټوکې کوي، دی څنګه کولی شي چې 100 ماشومان په قتل ورسوي. خو دوی نه پوهېدل چې په حقیقت کې همدا سړی د 100 ماشومانو وحشتناک قاتل دی. له دې یو څه وخت وروسته د 1999 کال د نومبر په 22 نیټه د ډیلی جنگ په نوم د یو ورځپاڼې دفتر ته هم یو پاکټ استول کیږي او هلته یو خبریال ته ورکول کیږي. کله چې هغه خبریال پاکټ پرانیستو نو د پاکټ په منځ کې د وژل شویو ماشومانو عکسونه او یو لیک موجود وو. په هغه لیک کې لیکل شوي وو چې نن زما د 100 ماشومانو د وژلو هدف پوره کیږي، ما د هغو ټولو ماشومانو عکسونه او نور معلومات درته لیږلي دي. زه غواړم چې تاسې د خپلې ورځپاڼې په وسیله نړۍ ته وښایئ چې ما څه کړي دي. زه خپله د 32 پاڼو کتابچه هم تاسې ته درکوم، په هغه کې د قتلونو په اړه اقرار او معلومات موجود دي. تاسې زما کور ته لاړ شئ، هلته به ټول ثبوتونه لاسته درشي. کله چې تاسې ووینئ چې ما څه ډول کار کړی دی نو ټوله نړۍ به حیرانه شي. خبریال ژر تر ژره د قاتل کور ته ورغی، خو کور ته کلوب اچول شوی وو. خبریال د دیوال په اوښتو کور ته داخل شو او هلته یې لومړی 15 جوړې د ماشومانو بوټونه او چپلکې او یوه بورۍ چې د ماشومانو جامې پکې ایښې وې ولیدلې. د کور په بله خونه کې د تیزابو بیلرونه ایښودل شوي وو او بد بوی یې هم کاوه. د خبریال په وینا چې کله هغه د بیلرونو سرونه خلاص کړل، په هر بیلر کې یوازې یو څو هډوکي د تیزابو په منځ کې پراته وو. په دیوالونو باندې لیکل شوي وو چې ما د ځینو ماشومانو جسدونه له قصده په تیزابو کې نه دي ویلي کړي تر څو پولیس او نور ادارې زما په خبره یقین وکړي او اوس زه د راوي سیند په غاړه د ځان وژنې لپاره روان یم. کله چې په ورځپاڼه کې دا خبر او د ونوي ماشومانو نومونه او د هغوی معلومات خپاره شول نو د قاتل جاوید د کور مخې ته د وژل شویو ماشومانو له والدینو سره د نورو خلکو رش هم جوړ شو. هر چا د جامو او بوټانو په پیژندلو د خپلو بچیانو د وژل کېدو تاییدي ترلاسه کوله. پولیس د جاوید اقبال په لټه کې وو، خو د 1999 کال د ډسمبر په 29 نیټه جاوید اقبال د ډیلی جنگ ورځپاڼې دروازه وټکوله او داخل ته له تلو سره سم یې ځان تسلیم کړ. جاوید اقبال له تسلیمېدو سره سم وویل، زه جاوید اقبال د 100 ماشومانو قاتل یم. زه له دې نړۍ څخه نفرت لرم او په خپل کار هیڅ پښیمانتیا نه کوم. زه د مرګ لپاره تیار یم. جاوید اقبال څو ساعته له خبریالانو سره خبرې وکړلې او د قتلونو په اړه یې معلومات ورکړل. لږ وروسته هلته پولیس راغلل او جاوید اقبال یې له ځان سره یووړ. د څېړنو پر مهال هغه وویل چې زه د پولیسو د بې انصافۍ او ظلمونو له امله دې کار ته مجبوره شوم. جاوید د خپل مور او پلار 4 اولاد وو. هغه 4 خویندې او 15 ورونه لرل. هغه له اسلامي کالج څخه فارغ شوی وو او پلار یې د سریاوو یو کاروبار ورته جوړ کړی وو. هغه به د کار لپاره ماشومان راوستل ځکه هغوی به د نورو کارګرو په پرتله لږ معاش اخیسته.
کړ. خو د ماشومانو په کار ګمارل یوازې د لږ معاش علت نه و بلکې یو بل علت هم موجود و. هغه به له ماشومانو څخه جنسي استفاده هم کوله. جاوید د همدې کار لپاره د ماشومانو د ګیمونو یو دکان پرانیسته او هر وخت به ډیری ماشومان د گیم کولو لپاره هلته ورتلل. جاوید به د 100 روپیو یو نوټ په ځمکه وغورځاوه ځکه چې هغه پوهېده چې یو نه یو ماشوم خو به دا روپۍ راواخلي. لږ وخت وروسته به یې هغه ټول ماشومان په کتار ودرول او د تالاشۍ لپاره به یې یو یو خپلې پټې خونې ته له ځان سره بووه او هلته به یې جنسي استفاده ترې کوله. جاوید به په لاهور کې بېوزله ماشومان راټولول او د کور او ډوډۍ ورکولو لپاره به یې له ځان سره خپل کور ته بوول او هلته به یې خپل هدف ترلاسه کاوه. یوه ورځ جاوید د لاهور د تاتا دربار څخه یو 18 کلن هلک له ځان سره کور ته بیولی و. له هغه سره یې جنسي تیری کړی و او کله چې د شپې جاوید په خپله خونه کې ویده و هغه هلک د جاوید خونې ته ورغی او هغه یې په یوې وسپنې سره په سر وواهه. له دې سره شور ماشور جوړ شو. کله چې پولیس راغلل ولیدل چې جاوید په وینو کې لت پت پروت و. له څېړنو وروسته په جاوید باندې د جنسي تیري قضیه پرانستل شوله او پولیسو هغه سل دورې وواهه او په دې ډول یې هغه ته د جنسي تیري سزا ورکړله. له دې وهلو وروسته هغه 21 ورځې په کوما کې و او کورنۍ یې د علاج لپاره د پیسو ورکولو څخه انکار وکړ. د پولیسو لخوا د سل دورو له وهلو او 21 ورځو د کوما په حالت کې له تیرولو وروسته جاوید په یو وحشتناک خونکار باندې بدل شوی و. جاوید د غچ اخیستلو پریکړه وکړله او ویل چې څنګه چې زما مور زما لپاره اوښکې توی کړې وي زه به هم د 100 میندو اوښکې تویوم او د هغه د دې ټولو قتلونو تر شا همدا علت موجود و یعنې د 100 دورو غچ د 100 ماشومانو په وژلو. د 1999 کال له مۍ میاشتې څخه جاوید د قتلونو لړۍ پیل کړله او په 120 ورځو کې له ښار څخه 100 ماشومان نادرکه شول. هغه به تر هر څه لومړی د ماشومانو عکسونه اخیستل. هغوی به یې د خوړو لپاره د باندې بیول. کله به چې بیرته کور ته راغلل لومړی به یې له ماشومانو سره جنسي تیری وکړ. له هغه وروسته به یې د زنځیر په وسیله ماشومان زندې کړل او په قتل به یې ورسول. له وژلو وروسته به یې د هغوی جسدونه د تیزابو په بیلرونو کې د ویلې کېدو لپاره واچول او په همدې ډول هغه 100 ماشومان په قتل ورسول. محکمې جاوید اقبال ته عجیبه او ډارونکې سزا واوروله. قاضي وویل چې جاوید اقبال دی په مینار پاکستان کې په همغه زنځیر سره زندۍ او راوځړول شي په کوم زنځیر چې هغه ماشومان قتل کړي وو. له وژل کېدو وروسته د جاوید جسد په 100 برخو پرې کړل شي او هره برخه د جلا جلا د تیزابو په بیلر کې ویلې کړل شي. خو د 2001 کال د اکتوبر په 9 نیټه جاوید اقبال د شپې لخوا په زندان کې د خپلو جامو په وسیله ځان زندۍ کړ او ځان وژنه یې وکړل.